مانه دوه واخله چې کیسه ختمه شي. نه طالب صاحب وی خو اجمل منصور وی چې خاموشي ټیک ده، صدقه ده خو غوبل پکار دی. په موده پس د جانان شپه ده، مس مې پل پکار دی. دا او دیره ده ځوانان دي ټیک ته مشران هم شته، خو دا خو د شعرونو پروګرام دی. دوی به واوا کوي، سیټی به وی. په دغه باندې هم خفه یم دا کم ځوانان چې دغه هلته کېناستي سله پې ورېږي. انګار صاحب دي له پکار و چې یو ترپال یې دوی دپاره لګولی وې، خو زما په خیال دی دا سوچ کړی چې شاعران به راځي او له ساته تنه به دلته کېناستي، خو نه، دا د سوشل میډیا دور دی او نن سبا یو د علي شامور خلک ګوري او یو دا شاعران خلک ګوري. دغه څو خپل شعرونه وامه، شمشیر باچا ناست دی او درمان هم ناست دی، خو زه لږ داسې پرېغونته کې یم، ډېر بخښنې سره اکثر دې ملګرو سره ټوکې ټکالې کوم، بیا رانه خپل شعرونه هم ګډوډي. خو دغه څو شعرونه صدر صاحب ته ډالۍ کومه چې زه چاته دوا چاته خیرې کوم او ځم، د خپلو ارمانونو جنازې کوم او ځم. زما هسې عادت دی کنې دې کور کې څوک نشته، سلام د دغې بندې دروازې کوم او ځم. سحر وختي چې پاسم ډومبې مور سره ورشم، زار اروستواب د دې کعبې کوم او ځم. دغه څو شعرونه نوي شعرونه دي. درمان ته دې ډالۍ وي چې خپل زړګی مې سر ته خیجولی دی او یاد مې د چا غر ته خیجولی دی. حج عمره کوي کلک مسلمانې، خو حق دې د خور چرته خیجولی دی. حج عمره کوي کلک مسلمانې، خو حق دې د خور چرته خیجولی دی. امن یې غوښته دغه تبلیغ یې کو، نن یې د دار سر ته خیجولی دی. دوه ورځې کوڅو کې وظیفې غوښتې، نن امین منبر ته خیجولی دی. او دغه څو شعرونه نور چې په سر د دار ولاړ یم، په انتظار ولاړ یم او سترګې راواړوه ښه، وکه غوزار ولاړ یم. ته لکه وختلی او زه لکه لار ولاړ یم، صاحبه راشه کنه درته بیمار ولاړ یم. خو دغه یو وړوکې نظم دی چې زما احساس به درته هله وشي چې زما کلي زما چم ته راشي، زما کوڅې ته راشي او بیا دروازې ته راشي. ما ته زنځیر ووخي څوک رابخر شي ډله، ته ترې پوښتنه وکړې چې صاحب شته او که نه، درته دا ووایي ډېر په ژړا ووایي خو پخوا مړ شوی. نو زما احساس به درته هله وشي. هوې دې کپرۍ کې مې مازغه نه دي، دا ښه نه دي. دې کپرۍ کې مې مازغه نه دي، دا ښه نه دي. یو بل ستا دا مړه مړه کتېده نه دي، دا ښه نه دي. د غټو سترګو نه دې زار شمه دا ډېرې ښې دي، خو بس پکې دا تور رانجه نه دي، دا ښه نه دي. مونږ په ځمکه باندې یو بل مړو د دې څه وکوي، ستاسو سپوږمۍ ته ختېده نه دي، دا ښه نه دي. او دا شعر د استادانو نه ډېر په بخښنه باندې چې ښکلې باچا کې او بدرنګ له ښه سزا ورکوي. استاد جي دا سبق ښودنې دي، دا ښه نه دي. او هغسې نه موږ ته پته ده چې تاسو څه غواړئ، خو مشران ناست دي. ښکلې باچا کې او بدرنګ له ښه سزا ورکوي. استاد جي دا سبق ښودنې دي، دا ښه نه دي. هغسې نه اوس قسم دې بدل شوی ډېر، صاحبه اوس درته کاته نه دي، دا ښه نه دي. اوهو هغې ته ملامته شومه، اوهو هغې ته ملامته شومه، خوشي کوټې ته ملامته شومه. څه په نشه او څه مې په چی شوګیر کړه، رانغلې شپې ته ملامته شومه. ما چې د بل شي خودکشي به کوم، خو د سیند چپې ته ملامته شومه. صاحبه یو حال کې مې هیر نه شولې، بس نشې ته ملامته شومه. دغه یو سړی نه دی، دا انور خیال ته ډالۍ چې دغه یو سړی نه دی، دا مجیبه شی دی. او بل مې دا زړګی نه دی، دا مجیبه شی دی. بریتو کې مې ونښلي سختې په عذاب یمه، یار ستا مې خکې نه دی، دا مجیبه شی دی. او دا د عاشقانو دپاره چې نه وي، خو چې درشمه ګوره را پیدا بشي.
نوي خو چې درشمه ګوره را پیدا بشي ستا د کوڅې سپی نه دی دا هم عجیبه شی دی نوي خو چې درشمه ګوره را پیدا بشي ستا د کوڅې سپی نه دی دا هم عجیبه شی دی او پلار جدا د زویه کی رور جدا د خوره کی پوله او پټی نه دی دا هم عجیبه شی دی او سای پکې ډوبه ده مړ بشي صاحب پکې صاحب پکې ډوبه ده مړ بشي صاحب پکې خار او بل پردی نه دی دا هم عجیبه شی دی ډېره مننه